د ټلویزیون دپاره چې کوم ریکارډنګ روان دی فخر پښتونخوا ایوارډ شو 2021 زمونږ د دې حلقې یو داسې کلک زیږ او پیاوړی فکر چې هغه په لومبي ځل باندې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا په داسې حال کې انتخابات ګټلې دي چې دا ډېر ګران کار و پریش دی. بالکل زه وایم چې تعریف چې چور او تعریفونو کو هغه رقم دي خبره چا والا منګه د ډېر محترم اختیار ولی لاله خبره کوو ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کې چې هغو راشي او د هغو په لاسو باندې موږ خلکو ته ایوارډ ورکړو. ډېر تکړه سیاستمدار چې په دې هوا کې هم هغه ځان لا یو ځای را جوړ کړی دی او ډېر لوی اوټ یې اخیستی دی. اختیار ولی صاحب ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه کوو. هر کله راشئ مینه او احترام. پریشي چاته به ایوارډ ورکوو جي؟ زه اول ایوارډ ما اناونس کوونه غواړم بیکاز تاسو ته ما سٹارټ کې ویلي چې سوشل اکټیویسټ چې کوم کار یا ډېر زیات مشکلي یعنی غریبانو پر فلاح و بهبود کوونه ټولو سره خیال ساتنه ایون که چرته همین د سوشل اکټیویسټ چې کوم نظرونه یې ډېر زیات تیزي. سټیج باندې دعوت ورکوم ثاقب پلیز کم آن سټیج. د لاسونو ډېره پړقا کې تکړه ملګری ثاقب صاحب څوک چې ځوان دی او ښې جذبې لري. ثاقب دې نه علاوه ماشاءالله نورې ډېرې زیاتې اکټیویټیز اطلاع ده خو سوشل اکټیویزم لپاره هغه یو خاص ټایم وباسي. ثاقب صاحب دا ایوارډ چې د کومو لاسو نه اخلي دا د زرګاو خلک دی ګوره دا یو شخصیت نه دی دا چې کوم دی ډېر لوی خلک د دې په شا ولاړ دي. ډېره مینه او احترام ډېره زیاته مننه کوم. جی موږ سره یو بل دې وخته ایوارډ دا او زه وایم چې هغه هم په سټیج باندې زه خبره کوم د جاوید صاحب والا. جاوید صاحب آی تھنک سو ګرافیک ډیزاینر ده. راځئ تاسو لاسونو چرچا کې پکار دي. پلیز جاوید صاحب سټیج باندې تاسو تشریف راوړئ. لاسونو د چړچکو نه مطلب لاسونه پړقولو ته وایي. ایگزیکټلی که د دې په ژبه باندې نه پوهېږئ نو زما په ژبه خو پوه شئ. زمونږ یو بل ډېر تکړه ملګری وزیر خان صاحب چې چېرته وي هغو دې راشي او خپل ایوارډ دی د اختیار ولی صاحب د لاس نه ترلاسه کړي. وزیر خان صاحب ډېر تکړه ځوان دی د پوره ملک په سطحه باندې هلې ځلې کوي. که د قد قامت نه ډوکی دی خو سوچ ډېر لوی دی. روپۍ که وړه ده خو په تول پوره ده. وزیر خان صاحب دپاره د لاسونو ډېره پړقا دي. غرڅنۍ غړۍ مې هغسې په زړه ده تر اوسه مې لا فکر په کونجکو پسې ګرځي. نو موږ چې ستا قد قامت ته ګورو دا ټول خلک راته واړه واړه ښکاري. جهان مننه. اسامه زمونږ ډېر تکړه ملګری ښاغلی اسامه صاحب چېرته وي هغو دې راشي ډېر په احترام باندې او خپل دغه ایوارډ دی د اختیار ولی لاله د لاس نه ترلاسه کړي. ډېر احترام ورته لرو. او ټولو ته یو ځل بیا مبارکباد چې کوم چا ته ایوارډز موصول سول هغو ته یو ځل بیا ډېر زیات مبارکباد. اختیار ولی لاله تاسو ډېره زیاته مننه کوو. خوشحاله راته اوسئ. یو جهان مننه. تھینک یو سو مچ. ډېره مننه کوو. یو جهان مننه. اوس به موږ د سندرې دپاره څوک راغواړو یا به ایوارډ ورکوو یا به سندرې ویو. سندره خو ضروري ده که نه چې ایټ لیست انرژي لیول نور هم بحال سي ورسره ټنګ ټکور پکار ده که نه داسې ښکلی ماښام ده داسې ښکلی ایونټ ده سندره ضروري ده. نو اوس به موسیقي روح کی غذا ہے داسې کی ویلې کېږي که نه هم داسې ویلی کېږي او که نه پریش نو اوس به راته وایي چې ته ولې شرمېدې بېګا دې د سندرو سره سترګې پټېدې. ستاسو د لاسونو پړقا کې د ځوانانو ترجمان ډېر تکړه سندرغاړی زبیر نواز راغواړو. د لاسونو ډېره پړقا پکار ده. پړقا پکار ده بیکاز ماشاءالله ډېر ټیلنټډ ډېرې ښې سندرې وایي. زه یې په خپل هم ډېره غټه فین یم.